تاسو خو په پښتانه کې دا ظلم ډېر عام ظلم روان دی. موږ او تاسو د خپلې ښځې سره د مینځي کار دی. که چېرته عبادت کې ته راسه ته بیا څونه بزرګه شې خو زما پلانکی کار وکړه. او دا زموږ د ښځو سره ډېره غټه جفا ده. د قیامت په ورځ به د دغه ښځو لاسونه وي، ستا به ګریوان وي، او بیا به د الله حضور ته تاکه شي چې دغه زما خاوند و، نه عبادت ته پرېښولم، نه لمونځ ته پرېښولم، نه د ده د وجې ما صفا جامې اغوستلی شوی، نه د ده د خدمت د وجې څخه زما جامې کله صفا کېدلی شوی، نه به زما عبادت عبادت د خدایه د دغه سزا ده ته ورکړه. د خپلو ښځو سره ډېر احتیاط کوئ. دا څومره حق لري، دې تا ته څومره مینه درکړې ده. ټوله زندګي یې ستا پر نامه قربان کړ، ټول ژوند یې ستا په خدمت کې قربان کړ. ستا په دې فکر کې د څنګه زما د خاوند صفا جامه وي، څنګه یې استري جامه ورکړم، څنګه یې خولۍ ور پرېولم، څنګه د ده د زندګۍ اسباب ور برابر کړم، څنګه ماښام چې دی راځي زه دته ارام او سا پوست ځای برابر کړم چې دی ښه خوب ورباندې وکړي. لیکن ستا وفا د دې سره څه شته؟ ستا وفا همدغه ده چې ده د دې سره د مینځي کار اخلي. دا ستا مینځه ده تا کور ته راوستلې. اتقوا الله فی النساء، د الله رسول صلی الله علیه وسلم د حجة الوداع پر موقع باندې وایي د خدای جل جلاله څخه وبېرېږه د ښځو په باره کې. د ښځو سره ظلم مه کوو، ښځې عبادت ته پرېږده. سهار وختي د دې سره د قرآن تلاوت پاتې ولې چای دې ولې نه دې پخ کړی؟ د کور څو سترګې چې راکښېني بیا چای غواړي، نو که چای نه وي چاینکه پر ورویي ولې دی کوې؟ زندګي ده. پر ته لکه چې عبادت فرض دی، پر دین فرض دی. څنګه چې ته د عبادت شوقي یې دا هم یې شوقي ده، څنګه چې ته د اشراق شوقي یې دا هم د اشراق شوقي ده، څنګه چې تا ته نوافل خوند ورکوي دې ته هم خوند ورکوي، څنګه چې ته جنت غواړې، د الله دیدار غواړې، د رسول الله شفاعت غواړې، دا هم دا شي ته ضرورت لري. ولې نه پرېږدې؟ په دې شپو کې خپل د ښځو سره احسان وکړه. راکښېنوه، څنګ پرې ودروه. د قیامت په ورځ به ستا په حضور کې دغه شاهدي وي چې الله سبحانه وتعالی لمونځ به وایي الا دی او دا دواړه پر عبادت باندې ولاړ او مغفرت او استغفار غوښت، الا زه شاهدي او د کوم معافیه کړی. لهذا په ښځو په باره کې ډېر زیات احتیاط کوئ.